په وروستیو کلونو کې افغانستان د دفاعي وړتیاو او د اورلګیدنې ضد د پیښو په برخه کې د پام وړ بدلون سره مخ شوی دی. د دفاعي ځواکونو د عصري وسایلو په تجهیز او تخنیکي روزنو سره هیواد د طبیعي پیښو او اورلګیدنې پر وړاندې د چمتووالي نوې مرحلې ته داخل شوی دی. له دې مخکې چې راپور پیل کړو له تاسو درنو لیدونکو څخه هیله کوم ترڅو د اورو چینل درسره وڅارئ څو زموږ له تازه راپورونو او خپرونو څخه باخبره پاتې شئ. په یوه بېساري او ملي اقدام کې د افغانستان د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او دفاعي عمومي ریاست اعلان کړی چې شپېته اره د انټرنیشنل موټر چې مخکې د بار وړلو لپاره کارېدل اوس په بشپړ ډول په دفاعي او مرستې رسونې وسایطو بدل شوي دي. دغه پروژه د کابل او ولایتونو د دفاعي ځواکونو د چټک غبرګون او عملیاتي توان د پیاوړتیا د پروګرام یوه برخه ده. د چارواکو په وینا دا اقدام نه یوازې د پیښو او اورلګېدو پر وړاندې د غبرګون کچه لوړه کړې بلکې د مرستې رسونې ټیمونه د رسېدو وخت یې تر 15 سلنه راکم کړی دی. یو خورا ستر پرمختګ چې کولی شي په بیړنیو وضعیتونو کې د سلګونو خلکو ژوند وژغوري. قاری عبدالخالق قانع د پیښو پر وړاندې د چمتووالي او دفاعي مرستیال رسنیو ته ویلي چې دا موټر اوس د لوړ فشار د اوبو ټانکرونه، د اور ضد د اوبو پاشلو سیستمونه، دوه ګوني پمپونه او د بیړنۍ ژغورنې د وسایلو سره مجهز دي. هغه زیاته کړه موږ دا وسایط په خورا لږ لګښت بیرته جوړ او مجهز کړل. هر موټر اوس د 10,000 لیټرو اوبو د لیږد وړتیا او تر 100 مترو پورې د پمپاژ توان لري. دا پرمختګ د ملي چمتووالي په لوري یو ستر ګام دی. همدارنګه 18 نور موټر چې پخوا زاړه او له کاره لوېدلي وو د تخنیکي ترمیم او د نوو اطفایي سیستمونو په لګولو سره بیا خدمت ته چمتو شوي دي. د تجهیزاتو له چمتو کولو سره یو ځای د افغانستان دفاعي ځواکونه ځانګړي مسلکي روزنې هم ترلاسه کړي دي. دغه روزنې په یاده برخه کې تمرکز لري. د نوو اطفایي سیستمونو کارول، د اور ضد موادو کارول او د ټپي شوو کسانو ژغورنه، د لوړو ودانیو د اورلګېدو پر وړاندې عملیات، د زلزلو او سیلابونو پر مهال غبرګون. دا پروګرام د کورنیو متخصصینو او تخنیکي روزونکو لخوا ورکړل شوی دی ترڅو ځواکونه وکولی شي په هر شرایط کې له نوو تجهیزاتو څخه مؤثره ګټه واخلي. د کابل د دفاعي رئیس په وینا ټول نوي وسایط د کابل په بیلابیلو زونونو کې توزیع شوي او دا مهال په فعاله توګه د خلکو په خدمت کې دي. هغه زیاته کړه یوازې په تېره میاشت کې زموږ ټیمونو د کابل په بیلابیلو برخو کې له 15 څخه ډېر د اورلګېدنې پیښې مهار کړي دي. دا لاسته راوړنه د تجهیزاتو او د ځواکونو د زیات د چمتووالي مستقیمه پایله ده. د پیښو پر وړاندې د چمتووالي ریاست له خلکو غوښتنه کړې چې د مرستې رسونې وسایطو د تېرېدو پر مهال لاره خالي پرېږدي ترڅو ټیمونه په لنډ وخت کې د پیښې ځای ته ورسیږي. د ښاري چارو شنونکي باور لري چې دا پروژه د ښاري خدمتونو د بیا جوړولو او د ملي چمتووالي د لوړولو په لور یو مثبت ګام دی. په تېرو 2 لسیزو کې د ژغورنې او اطفایې د وسایلو کمبود د افغانستان له سترو ستونزو څخه وو، خو اوس د دې طرحې په عملي کېدو سره د بیړني غبرګون توان په ټول هیواد کې څو برابره لوړ شوی دی. چارواکو ژمنه کړې چې په راتلونکي پړاو کې به لرې پرتو ولایتونو ته هم عصري دفاعي او مرستې رسونې وسایل توزیع کړي. دا کار کولی شي د طبیعي او ښاري پیښو له امله د انساني او مالي تلفاتو په کموالو کې مهم رول ولوبوي. وروستي پرمختګونه د افغانستان د دفاعي او اطفایې په برخه کې د خلکو د ژوند او مال د خوندیتوب لپاره د یوې جدي ارادې څرګندونه کوي. د زړو وسایطو بدلول په مجهزو مرستې رسونو موټرو، د مسلکي ځواکونو روزل او د بحرانونو پر وړاندې ګړندی غبرګون ټول د دې ستر بدلون څرګندې نښې دي. ستاسو له ملتیا څخه مننه چې تر پایه د دې راپور لیدونکي وئ.